که چیرې دا په دا 5 ورځو کې زموږ خبره نه وه منل سو ته به بیا ورته ګورې چې په دا چمن کې موږ کومه خبره کړې ده یو دفتر به نه خلاصېږي نه به بیا د اف سي د کلي مخ خلاص نه به بیا د ډي سي د دفتر مخ خلاص او ته میاشت پوره شوې دا احتجاج روان دی د دې څه به دی چغه جوړه شي زه خو دا درته وایم چې په پښتون بلوچ صوبه کې ولکه یا چا بیا باچهي وکړه یا ولکه څوک په اسمبلۍ نه ننوتی جرګه به یو خودمختیاره داسې قوي جرګه وي چې هغه د دې چمن کې موجوده کوم صورتحال چې دی د پاسپورټ کوم ون ډاکومنټ رژیم یو فیصله چې شوې ده د دې په خلاف په داسې سخت قدمونه اخلي چې ډېر خلک شیر علي باچا دا پوسټونو دغه کې چې د کوژک لار به ډېر ژر خلاص کړو داسې به وکړو او داسې به وکړو د کوژک لار به در څه ټایمه پورې بند وروره که زه د خپل حق مطالبه کوم پر روډ ناست یم نه مو په لاس کې ډبره ده نه مو په لاس کې لرګی دی او بدماش راځي پر موږ باندې فایرینګ کیږي موږ شهیدان کیږي بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو د پاسپورټ آفیس د مخ څخه حاضر یو چې نن شیر علي باچا چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیر سکرټري دی او محمد صدیق بلال چې د پرلط کمیټې غړی دی دواړه راسره موجوده دي نو پوښتنه به د شیر علي باچا څه وکړو چې دوی نوی کوم د ګام پلان لري او دغه د احتجاجونو لړۍ به در څه ټایمه پورې روانې بسم الله الرحمن الرحیم شاکر خان ستاسو ډېر مننه کوو چې تا هره ورځ د پاسپورټ د دفتر له مخې چې دا کوم روان احتجاج دی ښه کوریج هم کوې خپل همت هم کوې نوی د پرلط خبره چې دا هغه ډېره په تیزي سره روانه ده چې زموږ کوم موجوده احتجاجونه روان دي د پرلط کمیټۍ په سلا په مشورو کې ده لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې په ګرده صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په مشرۍ کې د آیین تحفظ پاکستان چې کوم دغه وسو د تحریک آیین تحفظ پاکستان احتجاجونه وکړل پایجام ټوله صوبه یې بنده کړه اوس به د چمن پرلط چې دی هغه به داسې نوي ګامونه خامخا اخلي موږ په سلا مشوره کې موږ داسې ګام به اخلو چې لکه څنګه چې موږ په چمن کې ټول نظام د بندولو چې کوژک بند دي دفتران بند دي داسې به د لانګ مارچ په صورت کې به هم یو ملګري یو مجلس لري هغه به ډېر دروند لانګ مارچ شي هغه به بیا دا که اسلام آباد ته کړي که کوټ ته کړي او بله خبره دا ده چې زموږ د چمن د پرلط خبره دومره پیاوړې سوه دومره زوروره سوه چې هر ورځ په اسلام آباد کې چې دي د تحریک تحفظ آیین پاکستان مشران دا په سینټ کې په قومي اسمبلۍ کې برای ماښام بیا مولانا فضل الرحمن صاحب رالی چې څنګه د تحریک ته دی رالی اول یې دا خبره وکړه چې د چمن لار چې ده دا درنه ناسته ده دا به خلک خلاصوي نو موږ د چمن خلکو ته وایو تاسو ته وایو چې دا خبره ګسه اوس انټرنیشنل شوه دا به زموږ لار خو به دی اوس خلاصوي چې خلاصوي به نور به د دې جنوبي پښتونخوا د پښتون بلوچ صوبې ډېرې دلته مسلې مسایل دي تاسو ولیدل په سنجاوۍ کې وړه ورځ ډېر زیاتوب وکړي دا په دې کې انټلیجنس ادارې شریکې دي سم دم د خلکو ګاډیانې وسوځلې یو ځوان یې شهید کړي موږ د دې شي خلاف څه دی د دې خلاف موږ د دې هم مذمت کوو پرلط څه دی هغه ډېره په تیزي او په همت سره روان دی نو انشاءالله که خدای کول زموږ مطالبه به منل کېږي موږ ته به لاره خلاصوي موږ د مذاکرات خبره د چا سره نه ده بنده کړې خلک راغلي دي موږ ته یې ویلي دي چې مذاکرات موږ دا خبره بیا کوو اوس به څوک تماشې نه کوي مذاکرات به نو مذاکرات دي موږ ته به لاره خلاصوي موږ به خلک خپل ژوند و زندګي تیله کوي نور اته میاشتې پوره شوې دا احتجاج روان دی د دې څه به دی چغه جوړه شي زه خو دا درته وایم چې په پښتون بلوچ صوبه کې ولکه یا چا بیا باچهي وکړه یا ولکه څوک په اسمبلۍ نه ننوتی ولکه یا څوک راوتي کني اوس دا دی بیس اسمبلۍ ده هسې موږ وایو دا چې اختیار نه لري دا زموږ بکټۍ صاحب چې دی ګوره دا یو لو منصوبه سوې وه په تېر دور کې په نګران دور کې د دې دوی فیصله کړې وه د بدنیتۍ پر بنیاد چې پښتون کام کاروبار به ویې ریښې به ویې د پښتانه کام ډېر ریښې تا وولې ډېر خلک یې تا شهیدان کړه دا هر هغه کار چې دی څه خدایي خو نه ده پر تا ولاړه چې ته به یې کوې نو انشاءالله د پښتانه کام د چمن د خلکو زه سلام ورته کوم چې ډېره زوروره مبارزه مې وکړه در باندې شا پورته شي د هغه مبارزه به مخته وړو در هغه ځای به یې رسو چې زموږ لار خلاصېږي ډېر خلک شیر علي باچا دا پوسټونو دغه کې چې د کوژک لار به ډېر ژر خلاص کړو داسې به وکړو او داسې به وکړو د کوژک لار به در څه ټایمه پورې بند کوژک لار خو هغه د وزیر اعلی ټیم راغلی و
چا راستولی وو دمکۍ یې هم ویلې زور یې هم کاوی د چمن خلکو ورخلاصه کړه پرلط کمیټې ورخلاصه کړه چې لار به په هېڅ صورت نه خلاصېږي موږ سره درد شته د خپلو خلکو درد را سره شته چې خو دلته د خلکو ګاډیانې تکلیف دا زموږ په زړه ډېر لوی زخمونه دي دا سوچونه دي څوک نه وایي چې دا احتجاج به کمیږي دا احتجاج به نور سختېږي دا احتجاج اوس هم ملګري دا وایي موږ دا 5 ورځې دې ته ناست یو چا به ویلي چې موږ یو مجلس کوو سرکار رابطه کړې ده یا پلاني چا کړې ده یا سکورټي فورسزو کې پلاني چا کړې ده که چیرې دا په دا 5 ورځو کې زموږ خبره نه وه منل سو ته به بیا ورته ګورې چې په دا چمن کې موږ کومه خبره کړې ده یو دفتر به نه خلاصېږي نه به بیا د اف سي د کلي مخ خلاص نه به بیا د ډي سي د دفتر مخ خلاص او سره به بیا پرلط چې دی پر دې کښېني ګرځه موږ ګرده جنوبي پښتونخوا باندې غږ کوو موږ پر اسلام آباد غږ چې روز موږ دپاره راوځي ښارونه لویو ښارونه ګرده ونیسي دا پرلط خلک اوس دی نه اخلي دا شاکر خان د دې پرلط شاته اوس په کروڑو انسانان ولاړ دي د دې هغه د دې سپورټ کوي داسې به دا نه وایي چې یا دا پر شیر علي ولاړه ده یا دا پر فلاني سړي ولاړه ده یا دا پر فلاني چا ولاړ دا پرلط دا اوس د ګرد کام خبره سوه او د دې شاته ډېر زورور اپوزیشن ولاړ دی موږ په دې د تحریک انصاف ډېر کور ودانۍ کوو ګوره د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب اسد کیسر صاحب دا چې څنګه د عمران خان د ریایي خبره کوي د هغه د مخه زموږ د چمن د پرلط خبره کوي نو موږ دوی ته په دې سلام کوو چې تاسو یې کور ودان چې تاسو د مظلومانو ملګري یاست ډېره مننه اوس به پوښتنه وکړو د محمد صدیق بلال څخه چې دی د جرګې په حواله څه وایي محمد صدیق بلال صاحب جرګه به کله کېږي او د جرګې تاریخ معلوم دی نه دی معلوم څنګه ده بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د جرګې په اړه باندې به صرف دا ووایو چې جرګه زموږ د وطن دپاره ډېره مهمه ده او ضروري ده په کار هم دا دی چې وشي او چې څومره ژر وشي هغه به فایده وي لیکن موږ د جرګې کوشش دا کوو چې هغه اولنی وارې موږ جرګې مذاکرتي یو مجلس وکړي چې په هغه کې مجلس دا و چې جرګه به څنګه کېږي او پر کوم اړخ یې ملګري وګایدو جرګه زموږ کوشش دا روان دی چې موږ په چمن ښار کې چې څومره قومونه پراته دي د دې ټولو قومو د هرې پښې څه یو سپین ږیری د هر مسجد یو مشر یعنې دا رقم علماء کرام د دې وطن خانان ملکان او وکیلان ډاکټران مطلب د هر اسوسییشن څه که هغه په اقلیت کې که په هر دغه کې په هغه موږ ټول د دې جرګې حصه وګرځو تر څو چې دا جرګه دومره قوي سي چې بیا یو مخالف ګروپ راپورته نه سي چې هغه د جرګې مخالفت شروع کړي او دا جرګه به یو خودمختیاره داسې قوي جرګه وي چې هغه د دې چمن کې موجوده کوم صورتحال چې دی د پاسپورټ کوم ون ډاکومنټ رژیم یو فیصله چې شوې ده د دې په خلاف په داسې سخت قدمونه اخلي چې په هغه قدمو کې لکه و چې یو پرلط ناست دی کوژک بند دی د پاسپورټ دفتر مخ بند دی دا جرګه به د دې سخت قدمونه نور اعلانوي دا درې قدمونه چې اوس کوم موږ اخیستي دي د دې سره به نور قدمونه هم دا جرګه به دا فیصلې کوي او شرعلي ملګري هم اوس دا مجلس دلته وکړي چې موږ د پرلط کمیټې او پرلط ملګري موږ په دې سوچ کې او موږ مخکې هم دا فیصله کړې ده چې په ښار کې به ټول دفترونه بند پاتې شي تر څو چې اسلام آباد عسکري قیادت اسمبلیانې زموږ په حق دا فکر ونه کړي چې دا څوک دي په دې د چمن کې دا خلک اوسېږي څوک آیا دا پاکستانیان دي که نه دي که موږ د دې ملک حصه یو بیا موږ دلته د هر رقم سهولیاتو حق لرو موږ د دې حق لرو چې د خپلو رشته دارانو سره ووینو موږ د دې حق لرو چې موږ ته دلته روزګار ورسېږي موږ دلته د خپل امن و امان حق لرو وروره که زه د خپل حق مطالبه کوم پر روډ ناست یم نه مو په لاس کې ډبره ده نه مو په لاس کې لرګی دی او بدماش راځي پر موږ باندې فایرینګ کېږي موږ شهیدان کېږي نو دا خو نه برداشتېږي نن ولس دومره راپارېدلی دی چې موږ ته ولس مشورې راکوي چې تاسو پلانکی دفتر بند کړي تاسو پلانکی د اف سي کله بنده کړي دا د ولس خواهشات دي نو زه وایم که چیرې پر دې شیانو باندې غور نه اوسو کېدلی شي دا حالات بیا دومره در کنټرول ووځي چې بیا به نه عسکري قیادت کنټرولولی شي نه به د دې وطن مشران او سیاسیان کنټرولولی شي اخره کې د مذاکراتو په هکله که څه مجلس وکړي ستاسو سره یو چا مذاکراتو دپاره رابطه کړې یا مذاکرات کېږي څنګه مذاکراتو دپاره موږ په ټول پاکستان کې که د دنیا په هر کونج کې څوک زموږ په حقه مذاکرات غواړي موږ که په لویه سطحې که په کوچنۍ سطحې موږ هغه رقم مذاکراتو ته تیار یو
دغه رقم د مذاکراتو په شکل کې د ثالث په شکل کې حافظ احمد الله صاحب چې د جمعیت علماء اسلام پخوانی سنیټر هم تیر شوی دی هغه مذاکرات په مخ اخیستي دي خو شو همندونو خو موږ د هر چا سره لرو خو داسې په ظاهره داسې څه دغه موږ ته نه معلومیږي لیکن د ولس سم غوښتنه دا کو چې باید موږ خپل احتجاجي لړۍ نور هم سخته کو نور هم موږ خپل احتجاجونه چې کوم د پرلط دی یا د کوژک دی یا زموږ د پاسپورت افیس مخته چې کوم اوس موږ ناست یو باید دلته هم په ګڼ شمېر باندې تعداد روزانه پر بنیاد ناست شي تر څو چې موږ نورې سختې فیصلې کوو